جی یقینا چې دا خو ډېره انتهایي د افسوس واقعه شوې ده او لکه مطلب دا دی ډېره لویه ده درنه واقعه ده د غم خبر دی او موږ خو دا چغې وایو چې په دې خاوره کې بدامني ده دا بدامني د دې خاورې نه ختمول غواړي د هغې دپاره ټول قام اتفاق او اتحاد پکار دی. ملګرو نن په باجوړ کې چې کومه غمګینه پیښه رامخې ته شوې ده سینیټر هدایت الله هغه چې پکې وفات شوی دی زه به تاسو ته دا ویم چې دا څوک و یعنې زیات تر کسان هغه وایي چې دا د عوامي نیشنل پارټۍ دې سره تعلق لرلو نو زه به تاسو ته چې دا یو آزاد امیدوار په حیثیت سره هغه سینیټر جوړ کړی شوی او کم اوس چې کومه بده پیښه راغله په دې نتیجه کې هغه سره دوه کم کسان چې د هغه ورسره وو هغه هم پکې شهیدان کړی شوي دي او زه به تاسو سره شریکه کړم چې باجوړ کې دا وخت الیکشن روان دی او د الیکشن په کمپین دوران کې دا حادثه مخې ته راغلې ده. تاسو ته به یاد وي یو څو میاشتې مخکې شهید ریحان زیب هم په دغه حادثه کې هغه وفات شوی و یعنی کم د الیکشن کم سیستم چې روان و په هغې کې کم کسان چې راله فایرنګ یې وکړو او کم شهید ریحان زیب چې و هغه پکې شهید کړی شو. دین علاوه اوس چې کومه دا بده پیښه مخې ته راغلې ده نو خلک چې کم دی ډېر زیات خفه دي که بل تاسو وګورئ په ملک کې چې کم حالات روان دي هغه هم داسې ټیک نه ښکاري. الله تعالی دې بس خیر کړي او الله تعالی دې هغه څه وکړي چې څه کې زمونږ خیر وي او څه زمونږ د فایدې دپاره یې. نو دغه لنډ شان ویډیو دغه معلوماتو تاسو سره هم شریک کړه انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.